د لوبې ډګر Let's go. السلام علیکم. ستړي مشئ قدرمنو اوریدونکو، هیله دا چې روغ جوړ خوشاله سلامت بوئ. قدرمنو اوریدونکو، دغه د تاسو د سوله پیغام رادیو څخه د لوبې ډګر ورزشي خپرونه در پیل شوه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دې خپرونې له محتوا سره خپله بلد یاستئ چې موږ په دغه خپرونه کې ستاسو لپاره بېلابېلې موضوعګانې را اخلو، البته د ورزش اړوند. نو قدرمنو اوریدونکو، دا ځل موږ سره په خپرونه کې ورزشي خبریال ابراهیم مومن میلمه دی. مومن صاحب سره به د کرکټ په روان وضعیت خبرې اترې کوو. درنو اوریدونکو، تاسو ته به یاده کړم چې د دې خپرونې قربان مو زه حکیم الله افتاب یم، د تخنیک ملتیا مې غفور عمرزی کوي. په سر کې راځم مومن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مشئ، په خیر راغلی. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ډېره مننه افتاب صاحب، تاسو ته او ستاسو د ښکلو راډیو سوله پیغام راډیو اوریدونکو ته سلامونه، ټولو خوستوالو ته سلامونه. مننه. مومن صاحب، تاسو هم کرکټ بورډ کې دنده درلوده، ولې مو پرېښوده؟ لاملونه یې څه وو؟ افتاب صاحب، زه د کرکټ بورډ د اوسني مشرتابه چیرمن بالخصوص د ده په غوښتنه او د ده په سوالګزارۍ چې د هغې ټولو اسناد او ثبوتونه زه لرم، زه کرکټ بورډ ته لاړم. خو ما د دوی په خبرو باندې دومره باور ونه کړ څومره چې بیا وروسته ما د دندې قبلولو وروسته یا د وړاندیز د قبلولو وروسته چې ما کومې مشورې د مشتاق رحیم صاحب سره، د بابر کمار صاحب سره، د رئیس احمدي صاحب سره، د محمد نظري صاحب سره، د عتیق العبید صاحب سره، د فیاض ځلان سره چې خبرونه په رسول رئیس دی، او د فرید الله محمدي چې موږ تاسو د یوې مخکښې رسنۍ خبریال دی. نو د ټولو سره بیا ما مشورې وکړې. د ټولو مشوره دا وه چې ته کرکټ بورډ لاړ شي او کم تر کمه یوازې دغه میډیا برخه کې څه نه څه ښه والی راشي، نو دا به هم غټه لاسته راوړنه وي. نو د دې ټولو مشورو نه وروسته او د کرکټ بورډ د مشرتابه د وړاندیز نه وروسته چې فوقالعاده وړاندیز و، او ما هم ته ډېرې ژمنې واخیستې، ځکه زه پوهېدم، ځکه ما د حمید شینوار نه بغیر د کرکټ بورډ کې څومره منیجران، رئیسان او سیوګان تېر شوي دي، د دې ټولو افرې ماته شوي دي، او د دې اسناد او ثبوتونه هم لرم چې د حمید شینوار نه پرته د کرکټ بورډ د تاریخ چې څومره سیوګان او چیرمنان تېر شوي دي، د ټولو ماته کرکټ بورډ کې د دندې وړاندیز کړی دی. خو دوی سره چې کله ما د دنده ومنله، نو یو خو د دې خلکو چې نومونه مې ورته واخیستل دوی د مشورو نه وروسته، او بل چې دغه کسان چې ما څومره وکاته دوی په خپله په کرکټ باندې ډېر نه پوهېده. نو ما فکر وکړه چې کیدای شي 15 کاله موږ مبارزه وکړه، او 15 کاله مبارزې نه وروسته هم دا حالت دی. نو کم تر کمه که موږ کولی شو چې خپله برخه د یو برخې په ښه والي کې او خپل هغه چې پوهه لرو په یو برخه کې، د میډیا برخه کې، که دغه موږ د ای سی بي په برخه کې ورګزار کړو، په اداره کې ورګزار کړو، نو کیدای شي که دغه یو برخه کې هم ښه والی راشي، دا به زموږ دپاره یو لاسته راوړنه وي. نو د دې ټولو شیانو سنجولو وروسته ما کرکټ بورډ کې دنده پیل کړه. خو د دندې د لومړۍ ورځې تر اخري ورځې پورې لطف الله ستانکزی نه پوهېږم چې بل چا سره د ژمنه کړې وه د دې دندې، او یا هم دا چې نوموړی د خبریالانو او رسنیو سره ډېر زیات سخت حساسیت لري. ما چې څومره خبرې هلته ترلاسه کړې او کوم چې زه کله خبریال وم د ده په اړه ما معلومات ترلاسه کړي، دا د رسنیو د خبریالانو سره سخت مخالف انسان دی. نو کیدای شي د هغې وجې نه زما سره مخالفت درلوده، او زمونږ هره وړه اشتباه یا کوم شی چې ته باید مونږ سره فالو کړی وی، هغه یې د یو تېروتنې په توګه باندې ګاڼه. نو ما چې څومره وکاته مخکې دې نه چې دا مونږ ته کوم مشکلات جوړ کړي، مونږ نوم بدنام کړي، نو ما په خپله استعفا وړاندې کړه. استعفا لیک ما سره شته دی، استعفا مې وړاندې کړه. په همدغې اجرایي رئیس لطف الله ستانکزي زما استعفا منظور کړه، په هغې باندې د هغه لاسلیک هم شته دی. زیاتره خلک دا وایي چې مومن له دندې شړل شوی دی، نو په دې اړه باندې هېڅ قسم ثبوت نشته دی. کرکټ بورډ لکه څوک هم لاړ شي، تاسو وګورئ زما په فایل کې استعفا پرته ده. دوی کوشش کوو، بالکل لطف الله ستانکزي کوشش کوو چې ما منفق کړي، ما له دندې لرې کړي د چیرمن د خبرتیا پرته. خو زه چې کله په دې باندې پوه شوم، نو ما په خپله په هغو ته استعفا وړاندې کړه. زما دپاره بیا فیرول پارټي ونیول شوه، ما ته ستاین لیک راکړل شو، او ما کرکټ بورډ ته مخه وکړه او نه مې غوښتل چې د دوی د اوسنۍ ادارې د تور تاریخ یو برخه وګرځم، ځکه کیدای شي ځینې خلک دا نیوکه هم کوي چې مومن په کرکټ بورډ کې نیوکې کولې نه یې کولې، سترګې پټې کړې وې. نو دا ستاسو د راډیو د لارې چې ماشاءالله ډېر اورېدونکي لري، او زما د شهرت یو سبب هم دغه سولې پیغام راډیو ده. نو دوی ته زه معلومات ورکوم چې
په دنده کې څوک خبرې نشي کولی د قانون د لحاظه د HR د اصولو د پالیسۍ د لحاظه. نو ما په خیال باندې که څوک پوهیږي او د دندو په تفکیک او مسؤلیتونو باندې څوک خبر وي نو هغه به انشاءالله دغه خبرې نه کوي. ځکه ما د دوی په کارونو باندې پرده نه ده اچولې بلکې ما خپل قرارداد او چې کوم تړون دوی سره لرل هغې تړون ته زه ژمن وم، نه دوی ته نه د دوی کارونو ته نه دوی هغه مفسدو کړنو ته هغې ته زه ژمن نه وم او په هغې باندې پرده نه اچوله، بلکې زه خپل تړون او قرارداد ته ژمن وم چې د هغې له مخکې باید یو کارمند د یو ادارې اسناد باید فیسبوک باندې متباسي که وباسي نو کولی شي چې چیرمن سره شریک کړي، له CEO سره شریک کړي، په اداره کې دننه شریک کړي، د بورډ ممبرانو سره شریک کړي، له حکومت سره شریک کړي او له ځینو رسنیو سره چې پوهېږي چې د دې حل راویستلی شي. نو په فیسبوک باندې زه بالکل غلی وم. زه په دې باندې فخر کوم چې د کرکټ بورډ هیڅ یوه ورځ ما د دندې پر وخت کې په فیسبوک باندې نه دی خپور کړی او نه مې دی ویلی. مومن صاحب اوس سوال دلته پیدا کیږي چې تاسو دغه د کرکټ بورډ په غوښتنه دندې ته راغلی که نه او تاسو سره بیا اجرایوي رئیس کسب کیږي، آیا دوی دواړه په خپل منځ کې سره جوړ نه دي دغه د کرکټ بورډ رئیس او اجرایوي رئیس؟ په دې ډکه تاسو لږ وضاحت راکړئ. تاسو خو وګورئ د لطف الله ستانکزي د ناکامۍ همدا یو دلیل هم بس دی که زه په تور ولګوم که ونه لګوم که بل څوک یې په تور لګوي او که نه لګوي ټولې خبرې تاسو اخوا کوئ چې د ده کومې ناکامۍ د کوم سرغړونې د کوم خپلسرۍ دي. تاسو یوازې همدې ته توجه وکړئ چې د یو کال روانه میاشت پوره شو د اجرایوي رئیس په توګه باندې، صحیح ده، خو د تر اوسه پورې 3 وارنینګه یا اخطاریه چې په 4م وارنینګ باندې یا په 4م غلطۍ باندې دا سړی له دندې لرې کېږي، صحیح ده، نو د تر اوسه پورې په یو کال کې 3 وارنینګونه یا اخطاري په رسمي توګه په کتبي توګه د کرکټ بورډ د چیرمن څخه ترلاسه کړي دي. دا په دې معنی چې دا نه یوازې دا چې بې کفایته دی بلکې د دوی ټول ترمنځ هم ستونزې او مشکلات شته دی، صحیح ده. تاسو که وګورئ زما په ورتګ باندې زه چې کله کرکټ بورډ راتلم نو زما په ورتګ باندې د کرکټ بورډ HR منیجر خوشحاله نه و. هغه د لطف الله ستانکزي ډېره پلوي کوله نسبت د چیرمن، خو څو ورځې وروسته چې کرکټ بورډ کې زه دنده پیلوم هغه د HR منیجر له دندې شړل کېږي. تاسو که دا اوس وګورئ د اصلي عابد مسله تاسو وګورئ 2013 کال کې د ده مسله د عزیزالله فضلي په وخت کې دا حل شوې وه، دته کومېټ ټاکل شوی وه، هغه مسله په همغه وخت ختمه شوې وه. خو کله چې اصلي عابد د عبدالله محب صاحب سره د نورو مشرانو سره سیاسي مشرانو سره ګوري نو دته د 2013 کال چې کوم په غازي امان الله خان لیګ کې یا کپ کې چې کوم فساد شوی هغه تورونه په دې باندې لګول کېږي او د هغې وجې نه دا له دندې لرې کېږي بغیر د کوم وارنینګ، بغیر د کوم اداري اصولو د طی کولو او عملي کولو یا په لاره اچولو پرته. نو یا همدغسې تاسو وګورئ په دننه کرکټ بورډ کې چې روزانه تاسو پوښتنې وکړئ، روزانه 2-3 منیجران د ده لخوا رټل کېږي، تهدیدېږي او ان نو ته د دندې څخه د منفي کېدو ګواښونه ورته کېږي. نو د دوی ترمنځ واقعیت دی مشکلات 100% کې شته دی. یو کس د بل منیجرانو سره چې د کوم CEO لخوا چې کوم منیجران راغلي دي هغه سره چیرمن چندان جوړ نه دی او چیرمن لخوا چې کوم منیجران بیا راغلي دي نو دا بیا هم له بد ورځو سره په کرکټ بورډ کې تېرېږي چې یو هم د هغوی ډلې څخه زه وم چې زه د چیرمن لخوا راوستل شوی وم او په 6 میاشتو کې ډېر بد حالت سره مخ وم. مومن صاحب داسې ویل کېږي چې د 18 کلونو لوبغاړو لپاره چې کومه کمیټه ټاکل شوې وه او هغه باندې د هغه پر سر باندې بله کمیټه ورغلې ده په ننګرهار ولایت کې او ځینو لوبغاړو د خوست او ننګرهار په شمول شکایت کوي چې په انتخاب کې غلطي شوې ده، فساد شوی دی. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ ډېره ښکاره خبره ده که فساد نه شوی تقریبا یو کال د تیر انډر 16 ټرایل وشو چې کوم ټورنمنټونه وشو هم په ولایتي کچه وشو هم په د ریجن په کچه وشو، صحیح ده که نه؟ یو دېرش کس انتخاب شوي دی. تر نن ورځې پورې تاسو افغانان او تاسو رسنۍ د دې حق چا نه ترلاسه کړی چې دغه یو دېرش کسانو نومونه دوی اعلان کړي، صحیح ده؟ دا ښکاره د فساد هغه اولنی اثر دی، اولنی ټکی دی او اخرنی ټکی هم دا دی چې دوی ولې دغه یو دېرش کسانو نومونه آیا په لیکلي بڼه نشي کولی چې نوم یې ولیکي، خو دې نه معلومېږي چې دلته فساد دی. د هغه یو دېرش کسانو د انتخاب نه وروسته هغه وخت کې هغه یو دېرش کسانو لیست اعلان نه شو. اوس په ننګرهار کې کوم د دوی لپاره ټرایل کیمپ شروع شو، کرکټ بورډ خو دومره بې سوادي پکې هټ اوټ ته رسېدله چې
ټرایل کیمپ ته دوی ټریننګ کیمپ وي. تاسو په فیسبوک کې دوی ته ټریننګ کیمپ وي. په اصل کې دا ټریننګ کیمپ نه دی، دا ټرایل کیمپ دی چې د دې نه ازموینه اخیستل کېږي، لوبغاړي انتخاب کېږي پکې. صحیح ده؟ نو د 21 کسانو نومونه دوی اعلان نه کړل. نن د دغه 21 کسانو له ډلې 26 کسان انتخاب شول او دغه 26 کسانو نومونه هم تر اوسه پورې اعلان نه شول. نو دې کې چې کومه معلومات ما ترلاسه کړل، په دې کې د سوداګرو، د تجارانو او د خوست یو ریاست د زوی په شمول باندې د علاداد نوري، نبی ساخیل، جیلانی زرملوال، د عیسی احمدی خوره، دغه راز رحمان الله ګربوز ورور، دغه یو 15 وخت اته نفر پکې دغه کسان دي چې کرکټ بورډ کې پورونه ماماګان یا کاکاګان لري. نو زه چې اوس تاسو سره خبرې کوم، وروستي معلومات چې کوم ما ته رسېدلي هغه دا دي چې د ډېرو لانجو، دنګلو او د دوو کمیټو له کبله چې هغه لومړۍ کمیټې د لطف الله سنیزي فرمایش نه ومنلې، د اکرام په نوم باندې د یو کس سفارش شو چې د هغه عمر هم زیات او شپږ ځلې پرله پسې د بالرانو لخوا بولډ شوی او هم په هغه ټرایل کیمپ کې. نو لطف الله سنیزي کوشش کوي چې د اکرام په نوم باندې چې د سوداګر دغه خامخا په وروستۍ ډله کې واخیستل شي. نو د دې لپاره چې لومړۍ کمیټې دولت احمدزي او حاجي احمد شاه احمدي او خیام او دغه راز د دوی ډاکټرانو پښتون کې چې دوی دغه خبره نه ده منلې د عمر زیاتوالي له کبله او د کارکردګۍ له کبله. نو د دې لپاره بیا یو لوټار او د انټي کرپشن د ډپارټمنټ د فساد ضد کمیټې مشر انور شاه قریشي او د ډومېسټک یا کورنۍ کرکټ یو سلیکټر پاچا حسین، دغه درې واړه بیا کرکټ بورډ ورلېږلي دي چې د دوی چې کومه غوښتنه د لطف الله سنیزي هغه غوښتنه په ځای کړي. خو وروستي معلومات چې ما کوم ترلاسه کړل، جلبات کې کیمپ لغوه شو. ننګرهار کې به اوس د 26 لوبغاړو ترمنځ سیالۍ نه کېږي. کېدای شي سبا یا بل سبا کې دغه کیمپ او دغه ټرایل یو ځل بیا له سره په کابل کې پیل شي، تر څو کرکټ بورډ نور کارکوونکي هم نظارت وکړي او د هغې نه وروسته بیا د افغانستان 19 کلن لوبډلې ته د هغې نه لوبډله ټاکل کېږي. مومن صاحب، یوه بله مسله د فضل نیازي او نجیب تارکي چې کلونه کېږي چې کرکټ کې شته دي، کرکټ کې خو د په لوبو کې مکان ورکول کېږي. علت یې څه دی؟ ولې ټیم ته نه اخیستل کېږي؟ ولې دوی سره داسې یو کار کېږي چې په داسې حال کې چې نجیب الله تارکه یو ښه استعداد لري، ځوان لوبغاړی دی، چوست لوبغاړی دی، هغه دغه د کرکټ چې په ډېر ښه کرکټ کوي، ولې مکان ورکول کېږي دغه دوه لوبغاړو ته؟ آیا شخصي مسله ورسره ده او که دوی یا د پیسو له لحاظه یا په بله مسله کې ناتوانه دي؟ ټول کرکټ بورډ تاسو ګورئ سلیکشن نه میاشتې او څو کورنیو لخوا انحصار شوی دی او تاسو هغه نومونه زمانه ډېر ښه پېژنئ، ځکه تاسو فلحال هم خبریالان یاستئ، تاسو ګورئ. نو د هغې وجې نه د دوی مخکې راتګ ځنډنی شوی دی. تاسو که د عیسی احمدي د څو ورځې وړاندې د تلویزیون سره مرکه وګورئ، هغې کې هغه دوه استعدادونه ښودلي چې دوی ډېر کرکټ کولی شي د افغانستان لپاره، خو دوی چې څرنګه حقدار وو هغه مره کرکټ دوی تر اوسه پورې نه کړی دی او کېدای شي نه یې هم کړي. چې هغې دواړو نومونو کې د همدغه ستاسو دواړو نومونه یاد کړي دي، فضل نیازی او نجیب ترکی. تاسو وګورئ فضل نیازی همیش د غبرګې سلیزې په ډومېسټک کې وهلې دي، 6 او 15 وکټې ترلاسه کړي دي، 10 وکټې ترلاسه کړي دي. شپږیزه کې د ده یو اور که تاسو وګورئ چې کله هغه سوپر اور هغه د شهزاد په وړاندې سوپر اور ترسره کوي، هغه یارکړې که د ده وګورئ د دغه استمنا او د دغه قوت تاسو وګورئ چې شهزاد غوندې یو لوبغاړي د ده نه په سوپر اور کې یوازې 6 منډې ترلاسه کړې وې. خو تاسو ګورئ چې کله ملي ټیم ته هغه هم زموږ او ستاسو د خبریالانو سوشل میډیا په زور او په فشار باندې چې کله کرکټ ټیم ته راځي یوازې یو اور هغه ته ورکول کېږي. تاسو د دې ای پی ایل کارکردګي وګورئ، د دې شپږیزې کارکردګي تاسو وګورئ، یعنی آوټسټانډینګ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو له بهترینه آلراونډرانو څخه موږ لرلې تر اوسه پورې د میرویس اشرف او ګلبدین ترڅنګ او د کریم جنت ترڅنګ هغه فضل نیازی دی. دغه نجیب ترک ته تاسو وګورئ چې کوم حیرانونکی او شرمناک دلیل چې دته وړاندې شوی دی او موږ ته وړاندې شوی دی. په خپله تاسو سلیکشن کمیټې یو غړي رئیس احمدي دا خبره وشي، همدې وجې نه د استعفا هم ورکړل د سلیکشن کمیټې نه. هغه دا خبره وکړه چې ماته د نجیب ترکی د نه انتخابېدو دلیل دا وویل چې نجیب ترکی د 20 ورځو لوبغاړی نه په داسې حال کې چې نوموړی په یو بهترینه قد لري، هغه ډېر ښه کرکټر دی، ډېر ښه پل شاټونه چې هغه کوم قسم پل شاټونه وي
ان د استرالیا کې کله ورلد کپ تر سره شوی د ډراپ کول د نه انتخابول به د افغانستان د کرکټ سره یو غټ ظلم او جفا وي ان د چې ټیم ډراپ کې تاسو هغه روسي میچ د تاسو وګورئ د په یو ون ډے میچ کې 90 منډه د ایلند خلاف په دهرادون لوبغالي کې تر سره کړي 90 منډه روستا دا ټیم نه ډراپ کیږي یعنی یو لوبغاړی 90 منډه وکړي نه افغانستان کې بدبختی راشي څوک چې خنه زديږي څوک چې کرکردګي نه سي هغه بیا مخکې تک چانس ترلاسه کوي د نور لوبغاړو په پرتله باندې تاسو ګورئ زه به د سنجنت یادونه وکړم سنجنت داسې ول کېږي او موږ څومره کتلی د افغانستان د کرکټ تاریخ یو له تخنیکي لوبغاړو څخه دی خو کوم وخت چې نوروز منګل دا راوسته نو هغه وخت یقینا چې د چانس په دې نه جوړېده چې هماغه تور نه وړاندې عثمان غنی د زیمبابوې خلاف سنچري والی وه د شاهد افریدي نه وروسته په کرکټ تاریخ کې تر ټولو ځوانترینه لوبغاړی و چې د ټیسټ لوبډلې خلاف سنچري والی و هغه عثمان غني و خو نوروز منګل د خپل سلیکشن نه غلطه استفاده وکړه د خپل صلاحیت نه اورور راوست نه یوازې دا چې غرور کیریر یې تباه شو بلکې د ځوانانو هغه عثمان غني چې کوم چانس باید ترلاسه کړی وي هغه چانس یې ترلاسه نه کړی اوس یې سر جنت غوندې لوبغاړي دپاره څوک کمپاین هم نشي کولی چې باید دا راشي خپله نوروز منګل هم نشي کولی چاته یې وښیي همداسې که رئیس احمدزي ورته تاسو ګورئ ناصر جمال غټ استعداد دی نو بدبختي ده چې دې ځینو کسانو د خپلو کورنیو د غړو لپاره د دوی کیررونه چې کوم دي کیرر چې کوم دي دی په داو باندې لګولي دي دوی سره یې ښېګړې دي کړي دوی سره جفاګانې کړي دي بلکې ځکه دوی بې وخته کوشش کوو چې خپل دا کسان د مخته کړي تاسو کریم جنت تاسو وګورئ چې شپږیزه کې پرله پسې د اوپنر په توګه باندې ته چانس ورکول کېده ان چې دا څو رنګونه او څو وکټې واخیستې د ایلن خلاف سیریز ته انتخاب شو تاسو د ایلن ټول سیریز وګورئ نو کریم جنت په ټول سیریز کې په دریو میچونو کې هغه یو وکټ هم ترلاسه نه کړه د ایلن خلاف نو سوچو کې چې هندوستان خلاف به داسې وکړي د استرالیا خلاف به داسې وکړي یعنی کریم جنت بهترینه کرکټر د افغانستان لپاره خو بدبختي ده چې دغه کورنۍ چې کومې دي یو څو کورنۍ چې دوی ډېر بې وخته دغه لوبغاړي رامخته کړل د نور لوبغاړو حقوق او چانسونه ورته ورکړل له همدې کبله نه دې لوبغاړو چانس ترلاسه کړ او نه هم هغه لوبغاړو چې کوم نوم پکار و لکه د احسان جنت یا د ناصر جمال او یا هم د کریم جنت چې کوم نوم پکار و په نړیوال کرکټ کې هغه نوم دوی په خپل هم ترلاسه نه کړ مومن صاحب په ځینو لوبغاړو بندیزونه وضع کیږي خو له ځینو لوبغاړو له وخت مخکې بندیزونه لرې کیږي ستاسو نظر څه دی په دې اړه چې ولې له ځینو لوبغاړو دغه بندیزونه لرې کیږي او په ځینو باندې بیا لګیږي مثلا یو لوبغاړي ته یا 20 شپې پاتې وي دوی بندیز ورځنې خلاص کړي یو لوبغاړي ته 6 میاشتې پاتې وي دوی بندیز ور باندې خلاص کړي بیا په بل لوبغاړي باندې 6 کله بندیز ولګوي یو کال بندیز ور باندې ولګوي دا مسله تاسو څه ډول ارزوئ ګوره کرکټ بورډ کې بدبختي ده چې زموږ چیرمن او سی او تر عمره پورې چې کوم صلاحیتونه او کوم ځواک یا کوم زور یا کوم قانون چې دوی باید پلي کړي هغه تر اوسه پورې نه ده پلي کړی دغه څو کسه موږ چې تما واخیست دوی همیشه د کرکټ بورډ ټول مشران تر خپل تاثیر لاندې ساتلي دي او ځینې لوبغاړي ته ډېر زیات کټ کړي دي غټ نوم باندې او ځینې ته ډېر زیات کم معرفي کړي دي نو د افغانستان سلیکشن او ډسپلین کمیټه هم هغومره خودمختاره نه ده چې څومره تاسو فکر کوئ او څومره باید واوسي له همدې کبله لوبغاړو ته هم لاجانې کېږي او ځینې لوبغاړو ته ټنډې کنول کېږي که تاسو وګورئ د شفیق الله شفق مثلا تاسو وګورئ دا چې په کوم څه باندې تورن دی په کرکټ تاریخ کې تر اوسه پورې په دغسې تورونو باندې یو کس 6 کاله بندیز سره نه دی مخ شوی ضرور د غلطي کړې ده د خلکو سره ناستې پاستې کړي دي صحیح ده هغه بوکیان چې کوم دي فکسران چې کوم دي هغوی سره شپې ورځ تېرې کړي دي خو د دې هېڅ قسم اسناد نشته ده چې د دې ځای کې په لوی لاس باندې ځان اوټ کړی دی او یا د سپاټ فکسنګ کړی دی یا دلته نو بال کړی دی هلته د یو چا دپاره شپږیزه څلوریزه وهلې ده یعنې دغه اسنادو باندې ته وکولی شي چې یو لوبغاړی 6 کاله ان 10 کاله ان لایف بین کړي یا د عمري بین کړي چې شهزاد مسله وګورو شهزاد دپاره هم اصغر افغان چې کله کپتان شو هغه ورته سپیشل لابي وکړه چیرمین ته چې ایشیا کپ را روان دی او شهزاد د بهترینه لوبغاړی دی وکټ د شهزاد د افغانستان د کرکټ تاریخ نیمه لاسته راوړنې که تاسو حساب کړئ هغه د شهزاد او د حمید حسن او د راشد خان ارمان په مټ باندې افغانستان ترلاسه کړي دي نو شهزاد لوبي و چې د شهزاد بین تقریبا په 9 میاشت باندې خلاص شو
نو دغلته دغه چې کوم ادارې یا کومې څانګې چې دي چې کاغه ډیسپلین ده کاغه د ډومېسټک ده کاغه د سلیکشن ده هغوی په خپلو چارو کې مسؤل پوره صلاحیتونه نه لري او یوازې د مشرانو او احکامو او فرمانونو ته ناست دي او خپل چې د دوی کوم ځواک دی د دوی کوم زور دی د دوی کوم قانون دی هغه تر اوسه پورې دوی نه دي توان دي چې هغه قانون پلي کړي چې تاسو د راشد او د نبي ساحل هغه ټویټس وګورئ نو یا د ګلبدین نائب هغه ولایت ویډیو باندې راتللو ګورئ چې هغه لایف راغی ورته بربند وویله نو که دوی سره څرنګه چې نور لوبغاړو سره هغوی باندې ډسپلین پلي کېږي که دوی باندې هم پلي شي نو زه فکر نه کوم که بیا څوک سرغړی ورته غاړه کېږي خو پوهېږي چې د دوی دپاره لابي کېږي د دوی بیرته اتومیټک راتلل دي نو د دې نه بیا فټنس غوښتل کېږي نه د دې نه پرفارمنس غوښتل کېږي بلکې تېرو کلونو په ککړتګۍ باندې هم یو لوبغاړی اوس کولی شي چې هم په کمپ کې داخل شي هم په لوبډله کې شامل شي. مومن صاحب اکثر د کرکټ مینوال د لوبغاړو په خپل منځي اختلافاتو باندې نیوکې کوي وایي چې تر اوسه 11 لوبغاړي په خپل منځ کې سره نه دي جوړ نو دوی به د افغانستان لپاره څنګه لوبه وګټي مومن صاحب دا اختلافات ولې رامنځته شوي دي او سرچینه یې کومې دي دغه څنګه حل کېدای شي په دې اړه تاسو خپل نظر له اورېدونکو سره شریک چې دغه لوبغاړي چې ډلې ټاپلې جوړې نه کړي نو بیا په هغه ټیم کې سروایو کېدای نه شي پاتې کېدای نه شي ځکه دغه ټیم بدبختي ده چې زمونږ همیشه د مسلکي مشرانو د نشتون له کبله د مشرانو لخوا نه دی جوړ شوی نه څارل شوی دی بلکې هماغه سلیکشن کې تاسو وګورئ رئیس احمدزی دولت احمدزی احمدشاه احمدي نوروز منګل راجیو الامین دا ټول یو بل سره شپه ورځ په حجرو کې سره ناست دي په کرکټ بورډ کې سره ناست دي په میلو کې سره ناست دي نو دوی دغه زړه نه لري چې دوی یو کس د ټیم نه په ډېره اسانۍ باندې ډراپ کړي له ټیم نه لرې کړي نو دوی هغه ډلې ټپلې دي چې هر یو ځان له یو ګروپ جوړ کړی دی او هغه ګروپ کوشش کوي چې هغه کس په هغه ټیم کې خوشحاله وساتي خو ډېر سړی پکې ژور لاړ شي نو دغه مشکلات دغه وخت کې بیخي اوچت شو چې کله ورلډ کپ نه وړاندې عزیز الله فضلي چې د بورډ چیرمن و هغه کپتان اصغر افغان له دندې لرې کړ او د هغې وروسته بیا دغه اختلافات بیخي رسمي بڼه پیدا کړه چې تاسو ولده چې تر نړیوال جام پورې او د نړیوال جام وروسته هم دغه دنګلې او لانجې دوام درلود تاسو د ګلبدین نائب خبرې واورېدې نو په دومره بې اعتمادۍ کې خامخا نه یوازې په کرکټ باندې په عموم کې تاثیر کوي په اداره باندې تاثیر کوي بلکې کومه مینه چې دوی سره د خلکو د ولس وه په هغې باندې تاثیر کوي تاسو ول د کرکټګۍ باندې تاثیر کوي تاسو د افغانستان لوبو ته وګورئ تقریبا 2-3 داسې میچونه او سریلانکا نه موږ لوبه ګټلی شوه د پاکستان نه موږ تاسو ول چې په اخري اور کې لوبه وبایل د هندوستان سره موږ په 11 منډو باندې لوبه وبایل همداسې بنګلادیش سره یعنې 4-5 داسې لوبې وې چې موږ په اسانۍ سره هغه لوبه ګټلی شوه په اصل کې چې ټیم هغه هومره جوړ هم نه و مشکلات هم وو خو بیا هم موږ نږدې لوبې وکړو دغه ټیم که یو شي او داسې حاکم چیرمن او سی او ورته وټاکل شي نو ډېره په اسانۍ باندې د افغانستان کرکټ ټیم او لوبډله د نړۍ بهترینو لوبډلو سره ټکر کولی شي او د دې څخه لوبې هم ګټلی شي. اکثر وخت د کرکټ مینوال او د کرکټ شنونکي په کرکټ بورډ باندې نیوکې کوي چې دوی سم کسان نه دي مرلي دغه کرکټ بورډ کې هغه کسانو ته موقع ورکړل شوې ده چې هغه د کرکټ څخه نه خبره دي کرکټ لوبه نه ده دغه د کرکټ په بال او بیټ هم نه پوهېږي دا خبره رښتیا ده ستاسو په نظر؟ خو که تاسو وګورئ کرکټ لوبه په افغانستان کې نوې ده نو داسې رئیس د اول نه تر اوسه پورې تاسو نشئ پیدا کولی په نورو هېوادونو کې تاسو رئیسان ګورئ مشران ګورئ سیوګان ګورئ نو هغه ټول هغه خلک دي چې هغوی کم تر کم هغه ډومېسټک کرکټ خو کړی دی که نړیوال کرکټ یې نه کړي نو هغه ډومېسټک یې کورنی کرکټ خو هغوی ترسره کړی نو دغسې سلسله بیا را روانه افغانستان کرکټ تاسو وګورئ دا اول د شوق نه شروع شي مینه وه چې روزونکي هم ورسره مینه لرله فضل کلام دی اولاد نوري دي نور کسانو همداسې بیا راتله د چیرمنانو ته تاسو وګورئ زموږ سی او چې کوم راغلي دي ټولو کرکټ نه شهرت ترلاسه کړی دی په کرکټ کې چیرمنان شوي دي او په کرکټ کې سی اوګان شوي دي یعنې دوی له وړاندې کرکټ ته د راتګ نه وړاندې کرکټ بورډ ته د راتګ نه وړاندې دوی ان دولتي ادارو کې د کار هغه تجربه هم له ځان سره نه لرله نو هغه کومې تجربې یا کوم کړی دغه دوی په کرکټ بورډ کې دننه ترلاسه کړ نو د دې نه یقینا چې سیاسینو په ار کې چې کوم خلک دي د دې نه استفادې کړې دي
زه خو شخصا په دې باندې باوري یم چې کوم کسان چې موږ کوم ظرفیتونه لرل هغه واخلي هغه استفاده شوې ده نو کله وروسته زموږ د لوبغاړو نه استفاده لوبغاړو چې کرکټ یې کافي لسنځل سره کرکټ کړی دی ان شاء الله ورځ تر بلې به زموږ اداره مسلکیتوب ته روانه وي خو که ژمنتیا موجوده وي د ارګ لخوا د ولسمشر لخوا او یا داسې یو ښه چیرمین داسې یو ښه بورډ لپاره مقرر شي نو موږ کولی شو چې راتلونکي کې زموږ اداره مسلکي شي او په کار وړو مسلکي کسان د ادارې مشري وکړي خو تر اوسه چې کوم کسان موږ لیدل دي کوم کسان راغلي دي دوی ټولو له کرکټ نه شهرت پیدا کړی دی د کرکټ نه نوم پیدا کړی دی د کرکټ نه مادي او معنوي ګټې ترلاسه کړي دي بلکې دغه ادارې ته هیڅ نه دی ورکړي مومن صاحب تاسو د کرکټ او ورزش په برخه کې ډیر پاتې شوي یاست تاسو د 2009 کال څخه تر 2014 کال پورې د کرکټ اداره او د 2014 کال څخه وروسته تر 2020 کال پورې کرکټ څنګه ارزوي ما وړاندې وویل چې څرنګه په کار دی هغه چې یو رئیس او یو چیرمن او یو سیوم د افغانستان کرکټ لپاره خدمت نه دی کړی خو هر یو رئیس او هر یو چیرمن او هر یو سیو اجرایي رئیس د خپل واسه پورې څومره د دې پوهه او څومره د ژمنتیا لرله دوی کارونه کړي دي د سینې چې کارونه نه دي شوي تاسو د اوسنۍ کرکټ بورډ اداره وګورئ دغه دفتر تاسو ګورئ دا د چا لاسته راوړنه ده دغه کرکټ میدان تاسو وګورئ په وار باندې په سټپ او په مرحلو باندې دغه میدان تدریجي پروګرام سره تاسو وګورئ 2009 کال کې دا یو شانه ونه د بکوچان اوسېده نو په ولایتونو کې تاسو اکیډمي وګورئ په میدانونو وګورئ هغه سم میدانونه بسې د چنې چې څنګه نړیوال معیار دی او بیا هم هر یو سیو هر یو اجرایي رئیس تر خپل واسه پورې یا څومره چې پوهېده یا څومره چې د ژمنتیا لرله څه نه څه شوي دي که شپږیزه تاسو وګورئ که ایپیل تاسو په درجه غړیتوب وګورئ خو موږ د افغان کرکټ ادارې ته په کار نه دی کړی دوی په دې منځ کې خلاګانې دوی په دې منځ کې فساد دوی په دې منځ کې د موقف څخه د چوکۍ څخه د صلاحیتونو څخه ناوړه استفادې طریقوي برخوردونه سمپازیانې د لوبغاړو ترمنځ ډلې ټپلې جوړول دې ته انعکاس ورکړی دی داسې په لویه کچه باندې تاسو وګورئ 2015 کال وروسته چې ولسمشر غني تقریبا 45 دانې اجرایي رئیسان او 45 چیرمنان دې ادارې ته بدل کړل نو ډېر بې تفاوته پاتې شو ولسمشر غني د دغې ادارې پخواني مشرانو کتلي هم وو نو هغه ولسمشر غني دغه راغله نو 2015 کال رئیس دون دغه ادارې ته ډېره ضربه ورسوله یعنی مومن صاحب ستاسو په نظر چې کرکټ د خرابېدو لور ته روان دی بلکې پرمختګ نه دی کړی په د وروستیو 4-5 کلونو کې تل په څلو کې دغه ګور تاسو ګورئ چې تاسو د اعتمادي فضا وګورئ تاسو د مینوالو که موږ اوس ایشه کپه موږ ګټو نو خلک هغه مینه نه لري چې کومه مینه په افغانانو لرله چې دوی ته به تر وړوکي او یو د زیمبابوې ته موږ ماتې وکړه نو ایرپورټ او کابل نړیوال هوایي ډګر به د خلکو نه ډک د مینوال نه به ډک دوی په ډولونو په نڅاګانو باندې دوی تر کابل کرکټ لوبغاړي پورې به ترګه کېده خو د مشرانو د وخت نه وخت بې ځایه ټاکلو او لرې کولو او دغه راز د دوی نه چې بیا د دوی د مشرانو د بې کفایتۍ نه مومن صاحب څه موده وړاندې داسې خبرونه خپاره شول چې کرکټ بورډ د لوبغاړو د فیسبوک اکاونټونه د دې ترڅنګ د دوی ایمیلونه د دوی میسنجرونه دا چیک کړي دي دا د لوبغاړو شخصیت ته څومره تاوان رسوي چې کله په دې فیسبوک ځینې حساس معلومات د دوی د ناستو په اړه باندې خبرې شول نو کرکټ بورډ مشران دغه اقدام واخیست چې د خپلو کارکوونکو واتساپ میسنجر او دا شینه وګوري او وپلټي چې مومن سره یو سره چې دغه معلومات څوک شریکي نو شخصا د داسې کره معلومات نه لرم خو ما ته داسې وویل شو چې کوم کسانو کرکټ بورډ کې کار کوي چې زمونږ میسیج تاسو سره کړی دي تاسو سره کوم خبرې کړې دي دغه ډیلیټ کی ځکه دغه سی یو خبره شوې ده چې زمونږ میسنجر یا زمونږ واتساپ یا زمونږ سوشل میډیا ته ترل کیږي او د دې په اړه باندې پریکټ شوې ده نو دغه ډیلیټ کی نو بیا ما دا غوښتنه وکړم چې هغه ته راخوسته کوم مشکل نو هغه ما بیا ډیلیټ کړل یقینا نو خو همدا ویل غواړم چې کله د میډیا منیجر مو زما په ډیر شنو باندې فوکس وکړي کرکټ بورډ اداره یو تفریحي اداره
دوی د رسنیو ډېر سخت دي خو ما په ژوند کې دغسې لیډرشپ دغسې مشرتابه چې کوم حالت اوس روان دی ما د افغانستان په کرکټ بورډ کې نه و تجربه کړې. مومن صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړه، موږ سره د خبره وکړې، قدرمنو اورېدونکو ته د هغه معلومات ورکړل، هغه سوالونه د ورته ځواب کړو چې د دوی په زړونو کې اندېښنه وه ورته. ډېره زیاته مننه مومن صاحب، آباد اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ. کور ودان خوشحاله اوسئ. بس تاسو هم مننه چې موږ ته وخت راکړو، زموږ غږ هم تر مینوالو ورساوه او د خوستیانو همیش ما ته مینه راکړې. کور ودان. درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا وه د سولې پیغام راډیو څخه د لوبې ډګر خپرونه چې مخکې ملا عقاب موږ سره نن خپرونه کې میلمه چې و هغه د ورزش د نړۍ پیاوړی کمنټیټور ابراهیم